په افغانستان کې د نیالګیو کینولو د کمپاینونو په لړ کې نن د کابل په کرغې سیمه کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت له لوري د پټۍ په پرې کولو سره د پیستو ونو د 2000 نیالګیو ایښودلو لړۍ پیل شوه. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې دا لړۍ به دوام پیدا کړي او دغه راز له نورو مخابراتي شرکتونو هم وغوښتل چې د نیالګیو په کینولو سره د هیواد په آبادۍ او سمسورتیا کې برخه واخلي. سږکال بیا موږ وتوانېدلو چې 2000 نیالګیو په غرس کولو سره د خپل هیواد سمسورتیا د هیواد په پالونه کې برخه ونیسو. موږ نور هیوادوالو او شرکتونو څخه هم دا غوښتنه کوو چې راسي په دې نهال شانیو کې سهم ونیسي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین د اتصالات مخابراتي شرکت د دې اقدام هرکلی کوي او ډاډ ورکوي چې د ځانګړو ټیمونو لخوا به له یادو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه وکړي. دوی دغه راز زیاتوي چې سږکال به 1,600,000 نیالګي د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې کیښودل شي. د جلسه از مسئولین محترم شرکت اتصالات تشکر بکنم. الله تبارک تعالی برایشان جزای خیر بده که در این پروگرام سهم گرفتن و در آبادی کشورشان برای خودشان نقش قائل شدن. دغه اتصالات د کمپانی نه په ډیره مننه. څوک چې دلته موږ ته نهال لاوړي ښاروالي ته هغې ته د قدر په سترګه کتل کېږي. 2 میلیونه تولیدات موږ سکل خپل لرو. په ساحو کې په کال پروسه کال او بل کال تقریبا 80,000 نهاله د بادام او د پیستې موږ توزیع کړي دي. سکل په مجموع کې ټول نهالونه هغه تقریبا تر 2 میلیونه پورې رسیږي چې د دې د بیارۍ د دې د حفاظت او د دې د ساتنې ټولې چارې په پام کې نیول شوي. بلخوا یو شمیر کابل ښاریانو هم د اتصالاتو مخابراتي شرکت د دې اقدام هرکلی وکړ او دغه راز له نورو مخابراتي شرکتونو هم د ورته اقدام هیله څرګنده کړه چې د هیواد په سمسورتیا کې ټول په ګډه برخه واخلي. موږ خو د اتصالات شرکت نه ډېر خوشحاله یو. پاینده کې هم د دې تمه لرو چې همداسې ښه کارونه وکړو، نیالګي کینوي، سهولت راولي د ملت ته. د افغانستان ډېر مظلوم خلک دي، همچنان د نورو شرکتونو هم دا هیله لري. د ونو ګټې خو دا دي چې په هوای زیست کې ډېر مهم رول لري او د اکسیجن تولیدوي. نو ګټې بیخي ډېرې دي او صدقه جاریه ده. موږ د تاسو د آخرت د دنیا او د آخرت لپاره ګټه ده. ښاروالي خو په مخکې هم دا کارونه کړي. نو هغوی نه موږ دا هیله ارزو نوره ده الله د نور هم توفیق ورکړو چې د ونو حفاظت وکړو، به یې کو په وست رو به ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په هیواد کې په میلیونونه نیالګي کینول کیږي، خو د وخت په تیریدو او د نه پاملرنې له امله بیرته له منځه ځي. خو دا ځل د کابل ښاروالۍ ټینګار کوي چې دوی به د نیالګیو د پالنې او ساتنې په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي څو کابل ښار ښایسته، ښکلي او زړه راښکونکې بڼه خپله کړي. عبدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.